قدرمنو کتونکو د پښتونخوا ستوري لړۍ ده او لکه د تیر کله په شان په نن خپرونه کې تاسو ته د هندوستان سینما یو مشهور پښتون ستوري د ژوند او هنر په حق معلومات درکو او د نن دغه ستوری دی قادر خان. د قادر خان د پلار نوم عبدالرحمن چې تعلق یې د افغانستان د کندهار ولایت سره او د عبدالرحمن واده د اقبال بیگم نومي یوې میرمنې سره شوی و څوک چې د بلوچستان د پشین د سیمې اوسیدونکې وه. قادر خان د اکتوبر په 12 کال 1930 کې د افغانستان په پلازمینه ښار کابل کې زیږېدلی دی. د قادر خان درې وروڼه نور هم وو چې شمس الرحمن، فضل الرحمن او حبیب الرحمن نومونه. د قادر خان تعلق د پښتون قام د کاکړ نومي یوې سترې قبیلې سره و. د هغه پلار د سوداګرۍ په غرض د کندهار نه کابل ته کډه کړې وه. کله چې په کال 1930 کې قادر خان وزیږېد نو دارنګ د هغه د زیږېدلو لږه موده وروستو د هغه ټول خاندان د هندوستان بمبئی ښار ته کډه وکړه او هلته میشت شو. په بمبئی کې قادر خان په یو ځایي میونسپل سکول کې داخل کړی شو او د دغې ځای نه ابتدایي زده کړې پوره کولو نه پس په اسماعیل یوسف کالج اف انجینرینګ کې زده کړې پیل کړې. د انجینرینګ کولو نه پس قادر خان په کال 1920 لسیزه کې په ام ایچ سابو صدیق کالج بایکولا ساوث بمبئی کې د سیول انجینرینګ د څانګې پروفیسر شو. ویل کېږي چې یو ورځ د کالج په یو پلی یعنی سټیج ډرامه کې چې نوم یې تاش کې پته و قادر خان کار وکړو. په دغه پلی کې هغه د کامیډي په توګه رول پلی کړی او دغه پلی د مشهور ستوري یوسف خان المعروف دلیپ کمار له نظره تیره شوه. په دغه پلی کې د قادر خان دغه کردار په دلیپ کمار اثر وکړو او هغه د خپل راروان ساګینا او بیراگ فلمونو کې د کار کولو لپاره غوره کړو. دا هغه فلمونه چې په هندوستاني سینمای لوی بزنس کړی و. د قادر خان د وینا تر مخه چې د هغه په دغه فلمونو کې په سکرین راښکاره کېدل په حادثاتي توګه وشو او دارنګ په کال 1940 کې د هغه د فلمي سفر شروعات وشو. یاد دې وي چې د دغې دوو فلمونو نه وړاندې قادر خان د جوانی دیوانی نومي یو فلم ډایلاګ لیکلی کوم چې په کال 1922 کې ریلیز شوی و. د دغې لیک لپاره په اول ځل قادر خان ته 1.5 روپۍ ورکړل شوی وي. د یو تحقیق له مخې قادر خان په خپل ټول فلمي کیریر کې تر 300 فلمونو کې په سکرین راښکاره شوی دی او د دې سره تر 250 نه زیات فلمونو لپاره ډایلاګ هم لیکلی دي. د کال 1900 نه تر د کال 2014 پورې فلمي کیریر کې په دغه ټولو فلمونو کې د راجیش کھنه او منموهن دیسائی نومي فلمسازانو په غوښتنه د روټي نومي فلم لپاره قادر خان ډایلاګ ولیکل او د دغه ډایلاګ په لیکلو په هغه وخت کې 1,21,000 روپۍ واغستې کومې چې د هندوستاني فلم د سکرین رایټر تر ټولو لوی فیس ګڼلی شي چې د یو ریکارډ په توګه یادېږي. دغه فلم په کال 1940 کې ریلیز شو چې د فلم سره سره ډایلاګ هم ډیر مشهور شوی. قادر خان د خپل فلمي سفر په دوران کې د هندوستاني سینما د مشهورو هنرمندانو سره په فلمونو کې کار کړی دی چې پکې امیتابھ بچن، راجیش کھنه، جتیندر، فیروز خان، میتن چکرورتی، انیل کپور، گویندا او داسې نور شامل دي. دارنګې د مشهور فلم سازانو ټی راماراو، کے راګویندرا راو، کے باپایا، ناراینا راو دیسرای، ډیوډ داون او داسې نورو سره کار کړی دی. قادر خان د هندوستان په سینما د کامیډي اکټر په توګه ډیر مشهور دی. هغه د بالیوډ مشهور کامیډین هنرمندانو لکه اسرانی، شکتی کپور او جانی لیور ترڅنګ یو شمیر نورو سره په فلمونو کې کار کړی دی. دارنګې د مرستیال اکټر په توګه د امریش پوری، پریم چوپړا، امجد خان او انوپم کیر سره هم کار کړی دی. قادر خان په دغه ټول فلمي سفر کې نه یوازې په کامیډي فلمونو کې کار کړی دی بلکې ایکشن، رومانس، فیملی، سوشل او په سیاسي موضوعاتو جوړ فلمونو کې هم رولونه لوبولی دي.
قادر خان د کامیډي رولونو ترڅنګ په مین یا لیډ رول کې هم په هندي سینما راښکاره شوی دی چې پکې فلم داغ، دل دیوانه، مقدر کا سکندر او مسټر نټورلال فلمونه شامل دي. تر دغه وخته پورې قادر خان چې په څومره هم فلمونو کې کار کړی دی هغه ټول د وړوکي رول لوبولو تر حده و. خو په کال 1934 کې قادر خان ته د هندي سینما د تماشبینو لخوا داد میلاو شو او د هغه کار په لوی کچ خوښ کړی شو. نو دا رنګ ورته د لوی رولونو آفرز راغلل او په پوره توګه ځان د هندي سینما په تماشبینو ومانه. په دغه فلمونو کې ماسټر جی، درم ادیکاری، نصیحت، دوستی دشمنی، گر سنسار، لوها، انسانیت کې دشمن او داسې نور ګڼ شمیر شامل دي. دا رنګ په کال 1988 کې قادر خان ته په داسې فلمونو کې افرز راغلل د کومې قصه چې د قادر خان د کرکټر نه تاویږي. په دغه فلمونو کې قرض چکانا ہے، جیسی کرنی ویسی برنی، بیوی ہو تو ایسی او داسې نور شامل دي. دا هغه وخت چې قادر خان په پوره توګه په هندي سینما مخې ته راغی او هغه د هندي سینما د فلمونو ضرورت وګڼل شو. په حقیقت کې د قادر خان د کامیډي سفر په کال 1991 کې هغه وخت شروع شو کله چې هغه په همت والا او آج کا دور غونتي کامیابو فلمونو کې ډېر په مهارت او هنر سره د کامیډي رولونه ولوبول. دا هغه فلمونه کوم چې د قادر خان د کامیډي کیریر د اعلی پایې فلمونه ګڼل شي. د دې نه پس قادر خان په پوره توګه د بالیوډ د کامیډي یو آیکن تسلیم کړی شو او ډیره لږه موده کې په بېشمیره فلمونو کې خپل کامیډي هنر په ټول هندوستان ومانه. د هغه دغه سفر لا هم دوامدار و چې په کال 2000 کې د ورسټایل یعنی ګڼاړخیز رولونو لوبولو کامیابې تجربې وکړې کوم چې په ولس کې ډیر خوښ کړی شو. په دغه فلمونو کې اکیو سے ګولی مارې، سونو سوسرجی، یہ جلوه او داسې نور فلمونه شامل دي. په کال 2001 کې د هنس نامت په نوم د کامیډي ټلویزیونی سیریز پیل کړو کوم چې په سٹار پلس ټلویزیون خپرېده او دغه سیریز هم په ولس کې ډیر شهرت وموند او دارنګې په کال 2006 کې د سهارا پلس ټلویزیون لپاره هم دغسې کامیډي سیریز پیل کړل. قادر خان نه یوازې یو کامیاب اداکار بلکې یو ښه لیکوال هم کله چې د راجیش کھنہ لخوا هغه ته د سکرین رایټر په توګه بریک میلاو شو او هغه د روټي فلم لپاره ډایلاګ ولیکل نو دغه ډایلاګ په ولس کې ډیر مقبول شو او د هغې نه وروسته د سلګونو فلمونو لپاره ډایلاګ ولیکل چې پکې اکثره فلمونه د بالیوډ په باکس آفیس سوپر هټ وګرځول شو. د قادر خان لخوا چې د کومو فلمونو لپاره سکرپټ او ډایلاګ لیکل شوي دي هسې خو د هغې شمیره دلته ممکنه نه ده، خو د مثال په توګه مسټر نټورلال، خون پسینه، دو اور دو پانچ، سٹے پہ سٹا، انقلاب، گرفتار، هم اور اگنیپت دا هغه فلمونو په کوم کې چې لیډ رول د امیتابھ بچن لخوا لوبول شوی چې پکې اکثره فلمونه سوپر هټ او په تیره بیا اگنیپت هغه فلم چې ورته نیشنل فلم ایوارډ هم ورکړل شو. دا هغه وخت چې هغه د یو کامیډي اداکار او لیکوال په توګه ډیر شهرت موندلی او د هغه لیکلی شوي فلمونه په ولس کې ډیر مقبول او په باکس آفیس سوپر هټ ګرځول شو. همدا وجه وه چې هغه ته د هندي فلمونو ترڅنګ د ساوت انډین فلمونو لپاره هم د سکرپټ او ډایلاګ لیکلو آفرز راغلل کوم چې هغه قبول کړل او د ساوت انډین بېشمیره فلمونو لپاره هم سکرپټ او هم ډایلاګ ولیکل. د دې ترڅنګ د هندي ژبې مشهور فلمونه ملایلم ژبې ته ترجمه هم کړل. قادر خان ته په هندي سینما کې د هغه د کار او کړاو په نتیجه کې د هندوستان سرکار لخوا په کال 2014 کې د سیتیا شیرومانی په نوم یو لوی ایوارډ ورکړل شو. دارنګ په امریکا کې د هندي مسلمانانو د فیډریشن لخوا 2 ځل د هغه په اعزاز کې غونډې راجوړې شوې وي او هم په کال 2019 کې هغه ته د هغه د خدماتو په رڼا کې د پدماشري ایوارډ ورکړل شو. یاد دې وي چې پدماشري د هند ریاست څلورم لوی ایوارډ دی. دارنګ په 1982 کې د فلم میری آواز سنو لپاره
د ښه ډایلاګ لیکونکي لپاره د فلم فیر ایوارډ په کال 1991 کې په باب نمبري بیټا 10 نمبري کې د بهترین کامیډي لپاره د فلم فیر ایوارډ او دارنګ په کال 1993 کې په فلم انګار کې د بهترین ډایلاګ لیکونکي لپاره د فلم فیر ایوارډ ورکړل شوي دي. د دې نه علاوه 10 وارې هغه د فلم فیر ایوارډ لپاره نامزد ګرځول شوی دی. د قادر خان 3 زامن دي: شاهنواز خان، سرفراز خان او قدوس خان. په دغه ټولو کې یوازې سرفراز خان د بالیوډ په 2 فلمونو تیرے نام او وانټډ کې د سلمان خان سره کار کړی دی او دا وخت په بمبئی کې اوسیږي. د قادر خان پاتې 2 زامن دا وخت په کاناډا کې ژوند کوي. قادر خان چې د افغانستان نه د هند ښار ممبئی ته کډه وکړه نو د هغې وخت نه د ژوند تر اخري کلونو پورې هم په بمبئی کې اوسېده او بیا چې کله ناروغه شو او د فلمونو نه یې ډډه وکړه نو په کال 2014 کې د خپلو زامنو خواته کنیډې ته منتقل شو او هلته یې د کنیډې نیشنلټي هم واغسته. په کال 2013 کې د هغه ناروغي زیاته شوه او د ساه اغستلو کې ورته ستونزې پیدا شوې. د علاج په غرض په یو لوی هسپتال کې داخل کړی شو، خو د زیات عمر او د خطرناکې ناروغۍ له امله د دسمبر په 1 کال 2013 کې د هندي سینما د غنامتو ستوري له دې دنیا نه د همیشه لپاره سترګې پټې کړې او د کاناډا په ښار اونټاریو کې د برامپټن نومي یوه هدیره کې خاورو ته وسپارل شو.